هغه خطرناک حیوان چې د شپې غږ یې ټول ځنګل ویرولی شي. دا حیوان دومره هوښیار دی چې خپل ښکار ته پوره پلان نیسي. نن به له تاسو سره د لیوانو په اړه داسې رازونه شریک کړم چې ښایي نه مو لیدلي وي او نه مو اورېدلي وي. لیوان د نړۍ د ځنګلونو له پیاوړو او په زړه پورې وحشي حیواناتو څخه دي. دوی د خپل قوي فطرت، ګډ ژوند کولو ځانګړتیاوو او د ښکار کولو حیرانوونکو تکتیکونو لپاره شهرت لري. لیوان په ټولنیزو ډلو کې ژوند کوي چې عموماً له 6 تر 10 غړو پورې وي. د هرې ډلې مشري یو نارینه او یا یوه ښځینه لیوان کوي چې هغوی ته الفا ویل کیږي. الفا د خپلې ټولې ډلې لپاره مسؤل وي او مشري ور د غاړې وي. د الفا په اړه د ویډیو په وروستیو کې نور هم جالب معلومات درکوو، نو ویډیو تر پایه در سره وګورئ. لیوان له یو بل سره د اشارو، غږونو او حتی د بوی له لارې اړیکه نیسي. د دوی غپا یا غږ کولی شي په سلګونو کیلومتره واټن کې واورېدل شي. دوی له دې لارې خپله سیمه د نورو لیوانو له ډلو خوندي ساتي او خپل ملګري خبروي. لیوان د ښکار پر مهال د همکارۍ او پلان جوړونې لپاره مشهور دي. دوی په ټیمونو کې کار کوي ترڅو خپل ښکار محاصره کړي، ستړی کړي او په پای کې ونیسي. لیوان د خپل ډلې له غړو سره یو ځای ژوند کوي، کار کوي او یو بل ساتي. که د ډلې کوم غړی ټپي شي، نور لیوان ورته خواړه رسوي او ملاتړ یې کوي. که څه هم لیوان په طبیعت کې وحشي دي، خو پر انسانانو د برید پیښې ډېرې کمې دي. لیوان عموماً له انسانانو لرې پاتې کیږي او یوازې هغه وخت برید کوي چې خطر احساس کړي. لیوان د بیلابیلو غږونو له لارې اړیکه نیسي. دوی د دغه غږونو په مرسته خپله خوښي، ویره، غوسه او حتی د ښکار کولو نښې یو بل ته رسوي. لیوان د بوی ډېر قوي حس لري چې له هغوی سره د ښکار کولو او د خپلې سیمې ساتلو کې مرسته کوي. د دوی د بوی حس دومره قوي دی چې کولای شي د نورو لیوانو او حتی د خپل ښکار بوی لکه د ټپي شوي څاروي بوی له لرې واټن څخه احساس کړي. د لیوانو د هوښیارۍ کچه د ډیرو نورو وحشي حیواناتو په پرتله لوړه ده. همدا لامل دی چې دوی په خپل ټولنیز ژوند کې پرمختللي دي او د ښکار لپاره پیچلې ستراتیژي او پلانونه جوړوي. لیوان د خپلو بچیانو ډیره پاملرنه کوي. د ډلې ټول غړي د بچیانو په ساتنه او روزنه کې برخه اخلي. هغوی خپلو بچیانو ته یوازې د ښکار کولو مهارتونه نه، بلکې د ژوند کولو، همکارۍ او د نورو ډلو سره د اړیکو لارې هم ورښیي. د لیوانو د بوی حس دومره قوي دی چې د ټپي شوي حیوان بوی له 14 کیلومتره واټن څخه هم احساس کولی شي. د الفا لیوان حرکات د نورو لیوانو لپاره ډیر مهم وي. که هغه خپل سر ټیټ کړي، دا د آرامۍ او منلو نښه ده، او که توند حرکات وکړي، د خبردارۍ او مخالفت معنا لري. اوس به تاسو ته د الفا په اړه معلومات درکړم. الفا هغه لیوان دي چې د ډلې مشري کوي او د ډلې د غړو د همغږۍ، کار کولو او ژوند کولو طریقه تنظیموي. که څه هم په ډیرو حیواناتو کې مشري یوازې د ځواک له مخې ټاکل کیږي، خو په لیوانو کې دا موضوع یوازې د فزیکي ځواک پورې محدوده نه ده. دلته مشري د هوښیارۍ، همکارۍ او د ډلو د غړو د باور پر بنسټ ټاکل کیږي. الفا باید د ډلې ترمنځ توازن وساتي، د غړو احترام ترلاسه کړي او د ډلې د بقا لپاره مهمې پریکړې وکړي. هغه نه یوازې د ښکار پلانونه جوړوي، بلکې د ډلې دفاع هم د هغه له مهمو مسؤلیتونو څخه ده. کله چې ډلې ته خطر پیښ شي، لکه د نورو ښکاریانو له لوري، الفا تر ټولو مخکې د دفاع لپاره درېږي. همدارنګه د ښکار د ترسره کولو وخت او طریقه هم د الفا له ستراتیژۍ سره تړاو لري. که الفا د ډلې د غړو باور له لاسه ورکړي، امکان لري خپل مقام له لاسه ورکړي او بل لیوه د هغه ځای ونیسي. الفا یوازې د ډلې مشر نه وي، بلکې د بچیانو په روزنه کې هم مهم رول لري. هغه بچیانو ته ښکار، ټولنیز ژوند او د ډلې له غړو سره د اړیکو لارې چارې ورزده کوي. لیوان ځواکمن عضلات لري چې د ښکار او خپل ځان د ساتنې لپاره ډیر مهم دی. د هغوی غاړه، پښې او ملا قوي جوړښت لري چې د دوی ځواک زیاتوي. اوږدې پښې او پیاوړې غاړه یې د ښکار پر مهال ورسره ډیره مرسته کوي. د لیوانو د خولې او غاړې ځواک هم د هغوی د ښکار کولو مهمه برخه ده. غټ غاښونه او قوي خوله یې مرسته کوي چې خپل ښکار ونیسي او د دښمنانو پر وړاندې دفاع وکړي. که غواړئ همداسې نور ګټور، حیرانونکي او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ، نو موږ در سره فالو کړئ. په آخر کې مو د ویډیو لایک کول هیر نشي.